دا درته نه وایم چې نورې ژبې مه زده کوه شتون سره خبرې وکړه ټوکې کوه سلامونه علیکم ګرځولې دي سیریل ملګرو ته ډالۍ چې پاتې کېږي لطامي فکر ستړی ستړی پاتې کېږي راوګوره غزل رانه نیمګړی پاتې کېږي که ته زما نه لاړلې نو زه ولې خفه شم که ته زما نه لاړلې نو زه ولې خفه شم د چا سره د چا بیې راوړی پاتې کېږي دا خلک دا دنیا به نوره هم شي زوروره دا خلک دا دنیا به نوره هم شي زوروره دل به داسې مړی 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 پاتې کېږي څو شعرونه د ملګرو او محترمو استادانو ته ډالۍ دي چې زما احساس او محبت پکې څرګند پروت دی زما احساس او محبت پکې څرګند پروت دی د چا تصویر مې په خاورین کور کې ځوړند پروت دی چې په اومه خوله کې د شات دی او کقند پروت دی چې په اومه خوله کې د شات دی او کقند پروت دی ستا په خبرو کې ګلفا مې څومره خوند پروت دی ښکلو بخښنه چې هغه ښکلي ترې کډه کړې ښکلو بخښنه چې هغه ښکلي ترې کډه کړې د زړګي ور مې هم د هغه وخت نه بند پروت دی دا د سور خال چېرته په خوار نازک تندي وهلې دا د سور خال چېرته په خوار نازک تندي وهلې که د شهیدې وینې سلی په میوند پروت دی او مقصد چې د هجر تاو د شوګیرو بلا وهلې عدل د هجر تاو د شوګیرو بلا وهلې عدل نن مې سغلې مړې مړې په مړوند پروت دی دا جونیئر ملګري دوی ته یو لنډ نظم دی هغه ورته ډالۍ د نظم سرحد دی بخښنه تاسو ټولو ته ډالۍ د نظم سرحد دی بخښنه او که نه ژوند ښکلی دی او که نه ژوند ښکلی دی هر څوک لنډ تنګ دی خو د دې مطلب دا نه دی چې مونږ هر څه پرېږدو د دې مطلب دا نه دی چې مونږ هر څه پرېږدو مونږ خوشحالي ونه کړو مونږ یاري ونه کړو باید چې ژوند ولولو اول پرې ځان پوه کړو بیا پرې جهان پوه کړو باید چې ژوند ولولو اول پرې ځان پوه کړو بیا پرې جهان پوه کړو چې خلک مینه وکړي چې یو بل وپېژني چې یو بل خپل وګڼي ټیک د زه هم ښه نه یم یو څو خامۍ لرمه څه مجبورۍ لرمه ټیک د زه هم ښه نه یم یو څو خامۍ لرمه څه مجبورۍ لرمه خو زه د مینې قایل زه ژوند پرسته سړی په رنګینو مین یم په تماشو مین یم خو زه د مینې قایل زه ژوند پرسته سړی په رنګینو مین یم په تماشو مین یم د مینې لار نه نیسم نفرت نه کرکه کوم خدا یو خبره خلکو ته ځکه کوم چې د نړۍ خلک دي د دې نفرت د ټکي پوره غندنه وکړي ما ته بښنه وکړي